السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته. حمیده و مسلم وبعد. یو محترم ورور پوښتنه کړې ده چې یاره یو کس دی هغه دا منلې ده چې زه به هره جمعه غسل په ما نظر دی، نو دی به سره جمعه غسل کوي او په ده دا غسل واجب دی او که نه. جناب محترمه، د نظر باره کې موږ 3-4 ځلې میسیج دلته کړی، جواب هم کړی. نظر کول تقدیر کې هیڅ قسمه تغییر نه راولي. که یو سړی نظر د صدقو د کوي نو دا د کنجوس سړي صدقه ده. حدیث مې درته ویلو، د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمان دی نظر د کنجوس سړي صدقه ده. کم سړی چې کنجوسي بخیلی هغه سړی صدقې نه کوي نو الله یې مصیبت کې را گرفتاره کی، بس دی به وایي یا الله که د دې مصیبت نه زه خلاص کړم زه به دا صدقه کوم. که عامې صدقې دی کوي بیا ګوره د مصیبتونو کې سره مبتلا کیږي. نو بل حدیث کې راځي رسول الله فرمایي نظر تقدیر کې هیڅ قسمه تغییر نشي راوستی. نو موږ تاسو نظر کو بیا وایو کدا کار مو بیا به دسی وکم او کدا، یعنی الله سره معاملې کو، معاملې ډیل انګریزي کې ورته وایي. موږ الله سره معاملې کو، الله هم دسی دی عبادت نه کوم خو کچرته دی بالفرض د ازما کار وکړو نو بیا در سره معاملې کوم، دا خو ناخوخه عمل دی. دا الله خو په کار دی چې هم دسی سړی دغه کوي. خو بهر حال اوس راځم حکم ته. دې سړی چې دا خبره کړې ده چې زه به هر جمعه غسل کوم، په دا غسل فرض دی واجب نه، دا په فرض دی. فرض قرآن مجید کې راځي بسم الله الرحمن الرحیم وليوفوا نذورهم. نو د دې وجه نه د تمام علما په دې باندې متفق دي چې نظر دا فرض دی، ځکه د الله د طرفه په امر راغلی دی. نو چې امر خالی عن القرائن هغه موجب د فرضیت دی. یو بل مسله پکې دا ده چې تاسو بل دا پوښتنه کړې ده چې د ډیر نظرونه کړي دي هغه اوس نیولې کوي نشي، نو د دې به څه ترتیب. نو جناب محترمه دا غي به تاسو وضاحت وکړي، بیا به سړی د مغې د وضاحت مطابق جواب وکړي. که بالفرض یو سړی دی هغه د سویلی چې زه به ټول عمر روزي نیسم، نو اوس به ټول عمر روزي نیسي، حتی که شیخ فانی شي بوډا شي او روزي نشي نیولای نو د دې فدیه به ورکړي. د هر ورځې به د یو مسکین ته خوراک ورکوي 2 ټیمه. دا مسله باقاعده طور سره فتاوا دارالعلوم زکریا ډیره زیاته تفصیلی ذکر کړی دا، انتهایی ډیره زیاته تفصیلی ذکر کړی فتاوا دارالعلوم زکریا 3 جلد ما سره او نظر کې بیان دی. وای جواب شوی دی چې یو سړی ویلی دی چې راز به ټول عمر روزي نیسم او وسی نشي نیولای نو څه بکې دی ورته به صورت مسئولہ روزہ رکھنے پر قدرت و طاقت نہ ہو تو یہ تو فدیہ دیتا رہے گا. وای که چیرته د روزي د نیولو طاقت نه وي بیا به فدیه ورکړي، چې تر کومه طاقت روزي بنيسي خو چې کومه طاقت لاړ بیا به فدیه ورکړي. اور فدیه کا بھی وسعت نہ ہو تو استغفار کرے. بیا په د فتاوا عالمگیری فتاوا شامی د قرګه د مختلفو تفاسیر پورا ډیر وګ تفصیلی ور باندې کړی دی. فتاوا عالمگیری د حواله صرف درواخله لو اخر القضاء حتى صار شيخا فانيا. یو سړی دی هغه باندې دغه پاتې شو دا څورته وای روزي ور باندې دی به نور نیولای نشي تر دې چې د شیخ فانی شو او کان نظر بصيام الابد فعجز عن ذلك. وسړي د ټول مر روزي نیولې دي خو فعجز عن ذلك به نیوي نشي بوډاش او باشتغاله بالمعيشه لكونه صناعته شاقه نو فله ان يفطر ويطعم لكل يوم مسكينا. دا وګوره نو به روزه خوړله نو د هر ورځې به مسكين سړی ته دغه ور کوي. دا وګوره لکه فدیه چې ورته یا خبر کوي. وان لم يقدر على ذلك لعسرته نو يستغفر الله انه هو الغفور الرحيم. وای که چرته بیا غریب او د فدیه پیسې مر سره نه وي، یعنی هر ورځ د پاره 1.5 روپۍ ور سره نن سبا پریټ نه وي، نو دا سړی به بیا د الله نه مغفرت غواړي. د قرندا فتاوا هندیه دا جلد 1 صفحه 209. د قرنګ احسن الفتاوا دا مسله را نقل کړي. هغه کې سوال دا دی ایک شخص نے نظر مانی کہ میں مرتے دم تک ہمیشہ روزہ رکھوں گا. اب یہ شخص مرض اور کبر سنی یعنی بوډا دی یا بیمار دی، دا غي د وجنه روزه نشي نیولای، څه بکې الجواب فدیہ دیتا رہے اور فدیہ کی بھی طاقت نہ ہو تو استغفار کرتا رہے. دا وګور احسن الفتاوا جلد 5 صفحه 422. خلنده وګدا د ک تاسو د ملګری څرنګي نظرونه کړي دغه نظر تشریح وکي بیا به دغه مطابق سره جواب وکي. السلام علیکم ورحمت